په ټوله کې په تجارت کې مونږ دوه څیزونه لرو، یو ګمبلینګ دی، یو سرمایه گذاري ده، یو قمار دی، یو سرمایه گذاري ده. په لنډه معنا باندې کله چې مونږ راځو خلک د خپل حرصتوب له امله هغه شیانو ته چې حرص پکې ډېر وي، ګټه پکې ډېره وي، هغه ته مخه کوو، ګټه ترې اخلو. ولې یو څه چې ډېر زیات خفه کوونکي دي، کله چې بیا دوی د تاوان سره مخ کېږي هر څه ورته دروغ ښکاري. زه غواړم راځم اول تاسو ته په دې وغږېږم چې اصلا سرمایه گذاري څه معنا؟ سرمایه گذاري معنا دا چې تاسو په اوږد مهال وخت کې یو ښه عاید ترلاسه کوئ، نن نه میاشت بعد میاشت، نه کال بعد کال، نه 5 کاله 4 کاله بعد یو ښه عاید ترې ترلاسه کوئ. قمار څه معنا؟ قمار دا معنا چې بس د خدای په هیله دغه 10,000 15,000 ډالر دغه ځای کې کېده، بس کوي وي که ګټه راغله او که نه لاړې. نو بیا په دغه وختونو کې یو څه چې ډېر زیات د انسان زړه ماتۍ لامل ګرځي هغه دا دی چې بیا په صحیح اپورچونیټیز باندې هم باور نه کوي، یعنې په صحیح فرصتونو باندې هم باور نشي کولی. د ده ډارېږي چې مات سره مخ نشم. ولې په یاد ولرئ کله چې تاسو یو ځای کې سرمایه ګذاري کوئ، وګورئ تاسو سرمایه ګذاري کوئ که تاسو قمار کوئ. کله چې سرمایه ګذارۍ ته راځئ نو تاسې به ډاډه یې، تاسې به ارامه یې، تاسې به بهترین آینده ورسره ولرئ. ولې کله چې قمار ته راځئ هره صحنه به تاسې له ډار سره یې، هره صحنه به تاسې له ماتې سره مخ کېږي، هره صحنه به تاسې په دې ډارېږئ چې ولا اوس څه راپېښ نه شي، هغه څه چې موږ دلته اچولي دي په قمار کې مو پرېښي دي د سره څه ونه شي. نو همیشه په یاد ولرئ هغه فرصتونو باندې چې کار کوي، هغه فرصتونو باندې چې اوږد مهاله دي، هغه فرصتونو باندې چې ډېر اوږد فکر لري باور وکړئ. هغه شیانو کې چې ګټه ډېره ده حرصتوب مه کوئ. کله چې تاسې حرص کېږئ، کله چې تاسې حرصتوب ته راځئ نو له ماتې سره مخ کېږئ. په یاد ولرئ حرصتوب ستاسې ژوند در تباه کوي، فقط ستاسې نه، ستاسې د کورنۍ، ستاسې راتلونکی ټول در تباه کوي. نو په سرمایه ګذارۍ کې احتیاط وکړئ، په سرمایه ګذارۍ کې حقیقي اوسئ، په سرمایه ګذارۍ کې اوږد فکر له ځان سره ولرئ، نو بریا به حتما ستاسې وي.